बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यो ځل بیا محمد ریاض مخلص نن مونږه ډسکشن کوو په ټایپس اف موشن باندې دینه مخکې مونږ د موشن ډسکشن کړی دی موشن څه ته وایي موشن دا مطلب چې یو باډي خپل پوزیشن چینج کوي چې کوم ګیر چاپیر ماحول کوم سیزونه یې سره خوا او شاو کې چې هر څه سیزي هغې سره چې دی خپل پوزیشن چینج کوي دې باډي ته مونږ وایو چې دا په موشن کې ده او چې کوم باډي په خپل ځای باندې فکس خپل پوزیشن نه چینج کوي نو موږ وایو چې دا باډي په ریسټ کې ده خو نن موږ ډسکشن کوو ټایپس اف موشن د موشن قسمونه موږ ډسکس کوو نو بورډ طرف ته تاسو ګورئ د ټایپس اف موشن کې موږ سره درې قسمه ټایپس دي د موشن موږ سره درې قسمونه دي یو قسم ته وایي چې ټرانسلیټري موشن او دویم ته وایي روټیټري موشن او دریم نوم دی وایبریټري موشن نو موشن موږ سره درې قسمه ته تقسیم شوی دی نو ټولو نه اول چې کوم دی موږ سره ټرانسلیټري موشن څه ته وایي ټرانسلیټري موشن هغه موشن ته وایي چې هغه کې یو باډي بالکل سټیټ موشن کی یعنی بالکل په یو لاره باندې روان خپل ډایرکشن چینج کوي نه اخوا دېخوا تاویږي نه بالکل په یو سټیټ لاین کې رواني نو داسې موشن ته مونږ وایو چې ټرانسلیټري موشن ډیفینیشن کې مونږ څه لیکلي دي سټیټ یعنی د باډي هغه موشن چې بالکل سټیټ لاین کې مثال په تور باندې څنګه سټیټ لاین کې از ا هول باډي مثال په تور باندې که مونږ دلته یو اگزامپل ولیکو مثال په تور باندې یو کس دی هغه بره نه ښکته په یو سپیډ باندې را روان دی لکه مثال په تور باندې یو پیراټروپر دی او چې کوم کسان جهاز کې یا بره اوچتي او تاسو عام طور باندې په نن سبا سوشل میډیا باندې هم کتلي کومه باډي چې بره نه ښکته راځي مسلسل په یو رفتار باندې راځي او هغه خپل ډایرکشن نه چینج کوي هر یو څیز چې بره نه ښکته راځي نو داسې باډي خپل ډایرکشن نه چینج کوي دې وجې نه دې موشن ته وایي چې ټرانسلیټري موشن که یو باډي ضروري نه دی چې بره نه راځي بعضې باډي بالکل سټیټ لاین باندې موشن کوي مثال په طور باندې موږ وایو چې ټرین دی او یو ټرین دی یو سپیسیفیک ډایرکشن کې روان دی خاص ډایرکشن کې په یو سپیډ باندې روان دی سپیډ هم بدل کم زیات کېدی شي خو چې ډایرکشن نه چینج کوي نو داسې موشن ته موږ وایو چې ټرانسلیټري موشن هغه موشن چې هغه کې یو باډي بالکل سټیټ لاره باندې روان وي که هغه د بر نه ښکته را روان وي دا موږ سره ټرانسلیټري موشن ده که یو باډي هاریزنټل وایز روان وي صحیح دی بیا به موږ سره ټرانسلیټري موشن کی ریل ګاډي اگزامپل ما تاسو ته درکو یا مثال په تور باندې موږ سره چې کوم اگزامپل دی بره نه چې کوم پیراشوټ کې چترۍ کې چې بعضې کسان راکوزېږي تاسو کتلي که نه لکه مثال په تور باندې دا چترۍ ده صحیح او دې کې مختلف کسان داسې دلته د دې تارونه یې پړي او دې پسې سړی نښتي صحیح ده تاسو دلته خیال دی نو دا سړی د چترۍ په مدد سره په یو رفتار باندې ښکته راکوزېږي سیده بالکل سټیټ لاین موشن کې روان وي نو داسې موشن چې هغې کې یو باډي بالکل سټیټ ډاونورډ راځي سټیټ موشن کې ځي نو موږ دې ته وایو چې ټرانسلیټري موشن کې د بیا ځان ته درې قسمونه دي نو هغه قسمونه زه تاسو ته بیا وروسته ښایم خو فلحال زه د سیکنډ ټایپس اف موشن ته راځم چې هغې ته وایي چې روټیټري موشن روټیټري ورډ ته که تاسو وګورئ دلته خیال کوئ روټیټري موشن که تاسو خیال وکړئ روټیشن څه ته وایي روټیشن وایي تاویدو ته صحیح دی ګیر چاپیر تاویدو ته نو روټیټري موشن موږ سره هغه موشن وي چې هغه کې یو باډي روټیشن کوي تاویږي घूमते हैं जब कोई बॉडी घूम रहा हो तो उसको हम रोटेटरी मोशन उस ख्याल को देता مثال په تور باندې څنګه باډیز دي چې موږ سره روټیشن موشن کوي تاسو ته مختلف اگزامپل کې راتلی شي مثال په تور باندې یو بایسایکل دی سایکل دی موږ سره سایکل ته که تاسو خیال کړي نو هغې کې هم پایه وي که نه سایکل کې صحیح ده زه کوشش کوم دا یو سایکل دی دا د دې پایه نو دا یو ډایرکشن کې روټیشن کوي داسې تاویږي که نه تاویږي نو د سایکل چې کومه دا پایه تاویږي دې ته وایي چې روټیټري موشن چې کوم روټیشن کوي دا سایکل دا پایه نو دې ته وایي چې روټیټري موشن اگر که سایکل سټیټ روان وي نو سایکل به ذات خود چې دی ټرانسلیټري موشن کې دی خو د دې پایه چې کومه تاویږي دا موږ سره په روټیټري موشن کې راځي
نور هم د ډېر اگزامپل یې کېدای شي روټیټري موشن. مثال په تور باندې موږ کمې پنکې لګو ځان ته په ګرمۍ کې سټینډ پکې یا د چت پکې هغې ته که تاسو خیال کړي د دې چې کوم وینګز دي وزرې دي د دې پرې دي نو دا په سرکولر موشن کې یعنی ګیر چاپیر ډایرکشن کې تابعیږي نو دا موږ سره بیا روټیټري موشن کې راځي. نو او دریم قسم موږ سره چې کوم موشن دی هغې ته وایي وایبریټري موشن. وایبریټري موشن وایبریشن فینومینا اکثر موږ وایي چې تاسو که سوچ کړي موبایل موږ درې موډزو کې مطلب دی چې ساتو یا موږ سره دا په رنګ ټون باندې یا موږ سره په دې په سایلنټ موډ کې یا وایبریشن کې. د وایبریشن ټکي به تاسو هلته اورېدلي. نو وایبریشن ته چې کله موږ موبایل واړو نو دې کنډیشن کې موبایل وایبریشن کوي اواز کوي خو لیکن دې سره سره دې خوځېږي. نو وایبریټري موشن کم موشن ته دې ډیفینیشن زه تاسو ته کومه. وایبریټري موشن هغه موشن دی چې هغې کې یو باډي فورت اینډ بیک آګې پیچې موشن کوي. څنګه آګې پیچ یو باډي دا یو ځل داسې موشن کوي او یا داسې موشن کوي آګې پیچي موشن. دې ته وایي چې وایبریټري موشن. یا اپ اینډ ډاون هم کیدای شي یو باډي اپ اینډ ډاون خو چې په خپل مین پوزیشن باندې کله ښکته ځي کله بره ځي یا آګې پیچي موشن کوي. دلته چې موږ ډیفینیشن کې کوم ډیفینیشن موږ کوو هغه کې موږ وایو چې بیک اینډ فورت موشن مخکې او وروسته موشن. داسې موشن تاسو چېرته کتلی دی؟ دا خو چا کتلی نه دی. ولې نه دی کتلی؟ مثال په طور باندې موږ سره څه شی کېدای شي زانګو. زانګو ته تاسو خیال زانګو چې موږ ځوړنده کړو دې زانګو کې څه یو ډایرکشن کې مخکې ځي او بل ډایرکشن کې دې څه ځي ښکته. دا د دې بیک شو او دا د دې فورت شو. آګې پیچې موشن کوي که نه کوي؟ مثال په طور باندې زانګو د یو ځل داسې لاړه شي او بس خپل پوزیشن ته راشي شاته ځي مخکې شاته مخکې شاته. نه داسې موشن چې هغې کې یو باډي آګې پیچې یعنی فورت اینڈ بیک موشن کوي نو داسې موشن ته موږ وایو چې وایبریټري موشن. وایبریټري موشن اگزامپل موږ سره بل هم شته. مثال په طور باندې دا یو چت دی یا هر څه دی هوک دی دې نه موږ سپرینګ ځوړند کړو داسې خیال دی سپرینګ او دې سره دلته موږ یو څه ناڅه وزن وتړلو ماس څه ناڅه مو سره اټیچ کړو. تاسو که مخکې سپرینګ بیلنس کتلی سپرینګ بیلنس دا مخکې موجود اوس ایډوانس شو ټیکنالوژي بیلنس سیستم هم چینج شو خو دې ته سپرینګ بیلنس وایي. سپرینګ په ذریعې سره که چېرې موږ دا ماس ښکته راکاږو داسې تاسو خیال دی ښکته دې داسې راکاږلو چې څنګه دا پرېږدي نو دې بره زور کوي خپل پوزیشن نه بره او ښکته زور کوي. نو داسې موشن چې دې ښکته بره موشن کوي سپرینګ سره څه اټیچ وي داسې ښکته بره موشن کوي دا هم موږ سره په وایبریټري موشن کې راځي. صحیح ده؟ وایبریشن یا وایبریټري موشن. نو دا درې قسمونه تاسو ته ما وښیلو ټایپس آف موشن کې. ټول نمبر ما تاسو ته وایي ټرانسلیټري موشن. ټرانسلیټري موشن هغه موشن دی چې په هغه کې یو باډي ایز ا هول حرکت کوي. صحیح دی؟ ایز ا هول سټریټ لاین کې حرکت کوي. دې ته موږ ټرانسلیټري موشن وویلو. مثال په طور یو څیز بره نه ښکته راغورځېږي کاڼی دی انسان دی هر څه څیز چې دی ښکته بره نه چې ښکته راځي نو دا موږ سره ټرانسلیټري موشن کې راځي. او دین علاوه دویم چې کوم دی موږ سره ټرانسلیټري موشن کې هارس موشن هم راځي ګاډي موشن خو چې ایز ا هول باډي سټریټ لاین کې روان وي که ګاډي که هر سی هر یو شي سي. او دویم نمبر موږ سره روټیټري موشن دی. روټیټري موشن کې موږ سره هغه څیزونه چې هغه په ګول دایره کې تاویږي لکه مثال په طور باندې پکې ده یا مثال په طور زموږ په لاس باندې ګنټۍ ګړۍ او ګړۍ کې چې کوم ستنې هغه هم غیر چاپیر داسې تاویږي که نه نو دا موږ سره په روټیټري موشن کې راځي. او وایبریټري موشن کې تاسو ته ما څنګه وویلو چې که زانګو ده یا بل څیز ته ځوړند کې یا سپرینګ بیلنس یا مثال په طور باندې وایبریټري موشن کې موږ سره مالیکیول اف ګیس مالیکیول چې کوم ګیس مالیکیول په سلنډر کې بند وي نو دیم وایبریشن کوي خپل ځای باندې مین پوزیشن باندې آګې پیچي موشن کوي نو دا موږ سره وایبریټري موشن کې راځي. ټرانسلیټري موشن دوه ټایپس دي درې ټایپس نور دي او زه تاسو ته ډایرکټ وایم. ریکټیلینیر موشن هغه موشن دی چې هغه باډي بالکل سټریټ لاین کې ځي. ریکټیلینیر موشن کې لکه فری فالینګ ابجیکټس دي دا ریکټیلینیر موشن کې راځي. او دین علاوه کرویلینیر موشن هغه موشن دی چې هغه کې یو باډي کروډ پات باندې مزل کوي. مثال په طور باندې که تاسو کتلی دا مثال په طور ما سره بیټ دی بیټسمین چې چکه وهي دلته بال ولګي نو دا بال سیده نه راځي
چکې نه بعد هوا داسې ښکته ځي بره ځي بره نه بس واپس ګراوند طرف ته راځي نو د دې موشن چې کوم دی دا کوږ دی کروړ دی دې وجې نه دې ته کرویلینیر موشن وایي صحیح ده کرویلینیر موشن باندې پوه شوئ او دې نه دریم چې کوم دی موږ سره رینډم موشن رینډم موشن هغه موشن دی چې هغې کې یو باډي په امپراپر ډایرکشن یعنی څه خاص ډایرکشن معلوم نه په هر ډایرکشن کې تللی شي مثال په طور باندې تاسو که کتلي بټرفلای خو پېژنئ که نه موږ ورته پرپراکې وایو چې هر څه ورته وایي تاسو بټرفلای چې کوم موشن کوي نو هغه په یو ډایرکشن کې نه ځي کله یو ډایرکشن کله بل ډایرکشن کې دغه شان د ګیس چې کوم مالیکیولز دي دا موږ سره په رینډم موشن کې خاص سپیسیفیک ډایرکشن نشته کله په یو ډایرکشن کې ځي کله بل ډایرکشن مثال کله داسې رواني داسې هیڅ پته نه لګي چې کوم ډایرکشن کې ځي نو داسې موشن ته موږ وایو چې رینډم موشن نو چې کوم دی ریکټیلینیر موشن کرویلینیر موشن او رینډم موشن دا ټول د ټرانسلیټري ټایپس دي ټیک شوه نو که دې ریلیټډ څه تپوس پوښتنه لرئ نو کولی شئ تاسو کمنټ سیکشن کې هم او زموږ دا چینل لایک کړئ کمنټ وکړئ نور ملګرو سره شیر کړئ ډېره زیاته مننه په لویه الله مو سپارمه شپه مو په خیر